بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، زړه چې د الله رب العزت په لور تګ او سیر لري، نو په دې سیر او په دې تګ کې د ډول ډول خنډونو او تخریبونکو څیزونو سره مخ کیږي، تر څو له سمې لارې څخه واړولی شي او د ژغورنې او کامیابي نهایي هدف ته ونه رسیږي، چې د هغې په جمله کې ډیر اختلاط، د آرزوګانو او هیلو په سمندر کې ډوبېدل، د غیر الله سره تعلق لرل، زیات خوراک کول او ډیر خوب کول هم شامل دي. اول له خلکو سره ډیر اختلاط، د خلکو سره ډیره ناسته او صحبت فکر او ذهن پراګنده او متشتت کوي او د زړه توانایی کمزوري کوي، چې په دې صورت کې بیا زړه کې د الله او د آخرت یاد لپاره کوم ځای پاتې نشي او له خپل منزل څخه ودریږي. هر هغه اختلاط او ګډون چې یوازې د دنیاوي ګټو په خاطر وي او د آخرت کومه خبره او ګټه پکې مطرح نه وي، د خلکو ترمنځ دوستی پر دښمنی سره بدلوي، چې بیا به دغسې خلک په آخرت کې خپله پښیمانتیا ښکاره کوي، خو د دوی پښیمانتیا به دوی ته کومه ګټه نه رسوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 28 آیت نه تر 29 آیته پورې فرمایي: ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. الله فرمایی او یاد کړه هغه وخت چې ظالم به په خپلو دواړو لاسونو خوله لګوي له ډیره غمه او افسوسه، او وایي به ای کاشکې له پیغمبر سره مې د نجات لار نیولې وای، ای زما تباهي او عذابه، کاشکې فلانکی مې په دوستي سره نه وای نیولی، بېشکه چې هغه زه له پند او نصیحت څخه بېلارې کړم، وروسته له هغه چې ما ته راغی. همداراز الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي دوستان به په دغه ورځ، یعنی هغه کسان چې دوستی په کفر او په ګناه کې وه، د قیامت په ورځ به یو تر بله دښمنان وي، مګر پرهیزګاران خلک به داسې نه وي. بعضهم لبعض عدو الا المتقین. د یو مسلمان اختلاط او ګډون باید له نورو مسلمانانو سره عبث او بې ځایه نه وي، بلکې د مصلحت او تعاون پر بنا وي، لکه د جمع په لمانځه کې د جمعې ورځې لمونځ، د اخترونو لمنځونه، په حج کې اختلاط، همداراز د علم او زده کړې په خاطر د خلکو د نصیحت او خیرخواهی لپاره او په مباحو کارونو کې اختلاط کول. که چیرې د شر په کارونو کې له خلکو سره ګډون کولو ته اړتیا پیښه شي، په هغه صورت کې چې مسلمان ورڅخه بله چاره ونه لري، نو بیا دې له هغو خلکو سره د شر په کار کې له موافقت ښودلو څخه ځان وژغوري. که څه هم دی له هر څومره تکلیف سره مخ کیږي صبر پرې کوي، په دغسې حالاتو کې له ستونزو سره مخ کیدل طبیعي خبره ده، او په حقیقت کې دغسې ربړونه او ستونزې ګالل د مسلمان لپاره عزت او په خلکو کې د درناوي او محبت سبب ګرځي، نه د بې عزتي او بې احترامي.
داسې خلک د الله تعالی او د مؤمنانو د ستاینې وړ دي ان تر دې چې الله رب العزت به د همدغه شریرو خلکو د ستاینو مورد هم وګرځوي او که چیرې دی د خلکو سره سازش وکړي له حق څخه تیر شي نو په دغه صورت کې به الله ورڅخه ناخوښه شي او هغه خلک به ورڅخه هم ناخوښه کړي. ډیری مسلمانان حتی په نامه ملایان موږ ولیدل چې کفارو سره او د اسلام دشمنانو سره هغوی سازش وکړه او د حق نه تیر شول. د دوی په دې کړنه باندې الله رب العزت هم ترې ناراضه شو او دوی هم د خلکو په سترګو کې منفور وګرځېدل. د هر مسلمان نه د واقعي مسلمان نه چې پوښتنه وکړي د هغوی په زړه کې به د همدغو شریرو نفرت او کرکه پرته وي. ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې محمد رسول الله وفرمایل چا چې الله راضي که خلک یې خفه کړل هم به ترې الله راضي وي هم خلک او چا چې الله رب العزت خفه که مخلوق یې خوشحاله که هم به الله ترې خفه وي هم به مخلوق ترې خفه وي. همدارنګه که د دې اړتیا وي چې یو مسلمان د خلکو سره په غیر ضروري او داسې کارونو کې ګډون وکړي چې کول یې خلاف اولا او ښه کار نه وي نو که توان لري کوشش دې وکړي چې هغه مجلس د الله د اطاعت مجلس ته واړوي په داسې طریقه چې زړه مضبوط کړي جرأت پیدا کړي او د شیطان د وسوسو له اغیزې لاندې رانشي او که داسې نشي کولی نو د هغوی له مجلس څخه د خپل زړه داسې اوباسي لکه اوړو څخه چې ویښته ویستل کیږي په داسې شکل چې د هغوی سره په بدن باندې موجود وي خو په روح او زړه باندې ورڅخه غایب وي. هغوی ته ګوري خو ویني یې نه د هغوی خبرې اوري خو ورباندې پوهیږي نه گویا چې روح یې له دوی سره نه وي بلکې د ذکر او د تسبیح ویلو او فکر کولو په واسطه هغه د ملائکو سره وي. خو په تاسف سره باید ووایم موږ وینو چې په سپینو ګیرو په سپینو کالیو او په غټو غټو لنګوټو باندې دوی د همدغو شریرو او کفارو په مجلسونو کې ګډون کوي او ډیر په بېشرمي سره هغه لونګۍ چې د رسول الله سنت دی او د مسلمان ویاړ دی د یو یرغلګر او د کافر او د مرتد په سر باندې هغه ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. د کفارو درناوی دې لپاره کوي چې هغوی نه دوی عزت غواړي اما ظالمان په دې نه پوهیږي چې عزت خو ټول د الله په لاس کې دی. چاته چې الله عزت ورکړي که ټوله دنیا راټوله شي او د ده د بې عزتي هڅې او کوششونه وکړي کوم ځای به ونه نیسي او چې الله څوک ذلیله کړي بیا که ټوله دنیا راپاڅي چې ده ته عزت ورکړي کله هم عزت نشي ورکولی. خو دوی لا تر اوسه په دې پوه نه دي چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی بلکې دوی خپل عزت د کفارو او د یرغلګرو په لاس کې وي. دویم د هیلو او د آرزوګانو په سمندر کې ډوبېدل. په هیلو او په آرزوګانو کې ورګډېدل داسې سمندر ته لاهو کېدل دي چې هغه ساحل نه لري او دې سمندر ته له علم او پوهې تشلاسي او مفلس خلک ورګډېږي لکه څنګه چې سلف فرمای آرزوګانې او هیلې د مفلسو خلکو پانګه ده او د داسې پانګې لاسته راوړلو وسایل د شیطان د دروغو وعدې او د خیال خوبونه دي. هغه نفس چې ټول کوشش د دنیا لاسته راوړلو لپاره وي ټیټ او چټل نفس بلل کیږي. د چټلو نفسونو خاوندان همیش د مال پیسو او ښځو د لاسته راوړلو او نورو دنیوي شیانو لپاره ډول ډول آرزوګانې او هیلې کوي او په همدې کې یې فکر او ذهن مشغول وي او بیا چې کله له داسې خیال او خوبونو څخه راویښ شي نو ګوري به چې هیڅ یې په لاس کې نشته خو د اوچتو او پاکو نفسونو خلکو آرزوګانې او هیلې ایمان علم په علم باندې عمل او الله ته د قربت د وسایلو په باره کې وي. نو رب العزت دی موږ د هیلو او د آرزوګانو په سمندر او په بحر کې نه ډوبوي
ځکه که په دې کې ډوب شو نو د تباهي او د هلاکت کندو ته بیا ورګزار شو. دریم د غیر الله سره تعلق لرل. بې له الله رب العزت د بل چا پورې زړه تړل د زړه لپاره تر ټولو زیات خرابونکی څیز او ډیر بد حالت دی، بلکې له دې څخه ورته بل زیات تاواني په بدبختیو اخته کوونکی او له فایدو څخه لرې کوونکی څیز نشته دی. څوک چې له الله رب العزت څخه سوا بل چا پورې زړه وتړي، په بل چا باندې بروسه او اعتماد وکړي، نو الله به یې همغه څیز ته وسپاري چې بیا خو به نه د الله د مرستې او عزت مستحق وي او نه به ورته هغه څوک نجات او عزت ورکولی شي د چا سره چې تعلق او رابطه وه. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مریم کې په 81 او 82 آیتونو کې فرمایي: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله فرمایي او دوی نیولی دي سوا د الله رب العزت نه معبودان تر څو دوی ته عزت ورکوونکي او د دوی ملاتړي وي. هیڅکله داسې نه ده، خامخا به هغوی د دغه عبادت کوونکو خلکو له عبادت څخه بې زهره وي او د دوی په ضد او دښمنان به وي. نن خو ته د غیر الله عبادت کوي، غیر الله پورې د زړه تړلی دی، د غیر الله نه مرسته غواړي، خو د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې به دغه غیر الله ستا نه بې زهره وي، هغه به ستا ضد وي او ستا دشمن وي. نو له الله رب العزت څخه سوا د بل چا پورې زړه تړونکي او بل چا ته امید لرونکي خلک به په دنیا او آخرت کې پرته له بدبختۍ او ناکامۍ څخه بل څه نه ګوري. داسې خلک د هغه چا په څیر دي چې د ګرمي او یخني له تکلیفونو څخه د غنې کور ته چې هغه ډیر کمزوری دی پناه وړي. نو الله دې زمونږ تعلق خپل ذات سره جوړ کړي. که زمونږ خوشحالیانې دي هغه هم باید د الله د وینا مطابق ترسره شي. که موږ باندې کم امتحان او مصیبت راځي باید په هغه کې انا لله و انا الیه راجعون ووایو، د الله د حکم او د الله د امر نه سرغړونه، سرکشي او تیری ونه کړو. ځکه قاضی الحاجات الله دی، د خپل د حاجتونو حل د الله نه غواړئ. مشکل کشا الله دی، د خپل د مشکلاتو حل د الله نه غواړئ. شافی الامراض الله دی، د خپلو مریضانو شفا د الله نه غواړئ. غیر الله نه ستاسو حاجت پوره کولی شي، نه ستاسو مشکل حل کولی شي او نه ستاسو مریضانو او دردونو ته شفا درکولی شي. نو دا به تا ته څه ګټه در ورسوي چې د قبر نه تاویږې را تاویږې یا د بعضې جاهلو پیرانو پښو ته سجدې کوې؟ نه، رابطه د الله سره ټینګه که. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. څلورم، زیات خوراک کول. باید چې بنده په خوراک کې تجاوز ونه کړي او نه خپله ګیډه له حد څخه زیاته ډکه کړي، ځکه چې دغسې حالت د عبادت او اطاعت کولو په مخ کې خنډ ګرځي او بنده د ځان په دروندوالي او کسالت باندې اخته کوي. د ډیر خوراک په وجه د بدن شهواني مواد زیاتیږي او په بدن کې د شیطان لپاره رګونه پراخ او تان ګرځي، ځکه چې شیطان د انسان په بدن کې د وینې په څیر حرکت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د ترمذي حدیث دی، نسائی او ابن ماجه هم روایت کړی، انسان نه دی ډک کړی هیڅ لوښی بدتر له ګیډې څخه. انسان ته یو څو مړی خوراک بس دی چې خپله ملا ورباندې نیغه وساتي، ژوندی پاتې شي. او که بیا له خوراک څخه لابودي ګڼي نو باید چې دریمه برخه خوراک ته وګرځوي، دریمه برخه سکاک ته او دریمه برخه د تنفس لپاره. خپله ګیډه په 3 حصو باندې وویشه، یوه حصه د خوراک لپاره، یوه حصه د څکاک لپاره او یوه حصه د تنفس لپاره. خو موږ چې ورته کینو بیا نو نه د تنفس لپاره ځای او نه د څکاک لپاره ځای وي. 5، ډیر خوب کول.
ډیر خوب کول زړه مړ کوي، بدن درنوي، وخت ضایع کوي، انسان پر تنبلی او غفلت باندې اخته کوي. همداراز ډیر خوب کول د کراهیت حد ته رسیږي. د بنده لپاره ګټور خوب هغه دی چې د زیاتې اړتیا په اساس وي. د شپې د لومړنۍ برخې خوب له آخرنۍ برخې څخه بهتر دی. خو موږ شپې ناست خپله شپه په لهو و لعب باندې په بخښنې سره د فلمونو او د سریالونو په کتلو باندې تیره کړو. 1 بجه او 2 بجې چې کله ویده کیږو، بیا زموږ نه د سهار مونځ هم پاتې، د الله یاد او د الله ذکر هم پاتې. په داسې خوب سره د زړه مړ کیږي چې زړه دې مړ شه نو تا ته بیا څه پاتې شول؟ نه کوشش کوئ بغیر له ضرورته شپې وختي بیده کیږئ او د شپې په آخري حصه کې پاڅیږئ او دس وکړئ، د تهجد مونځ ادا کړئ، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ تر څو الله درنه راضي شي. همدارنګه اکثره ورونه او خویندې د سهار له مانځه نه وروسته ویده کیږي. د سهار له مانځه څخه وروسته تر لمر ختلو پورې خوب کول مکروه دي، ځکه چې دا د ګټې لاسته راوړلو مهال دی او د سالکینو لپاره دغه وخت د سیر کولو یعنی د تګ کولو لپاره لوی امتیاز لري. ان تر دې که چیرې هغوی د شپې په اوږدو کې هم سیر کړی وي نو د لمر ختلو پورې ځانونو ته له سیر او د تګ څخه د وروسته کیدلو اجازت نه ورکوي. دا ځکه چې دغه مهال د ورځې پیل دی، دغه وخت روزي او برکتونه راځي او د خلکو ترمنځ تقسیمات کیږي، او دا چې دغه مهال د ورځې کنجي او کلي ده نو پر نورې ټولې ورځې باندې اثر غورځیږي. پس په دغه وخت کې خوب کول نه دي پکار، او که څوک پکې خوب کوي نو باید چې هغه د زیاتې اړتیا په اساس وي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، له زړه نه پرته د بدن هغه غړي چې په ګناه کولو او نه کولو یې اغیز زیات دی، هغه ژبه ده، غوږونه دي، سترګې دي، ګیډه ده او شرمګاه ده. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې به د دې غړو د ساتنې لارې چارې تاسو ته په لنډه توګه وړاندې شي. اول د ژبې ساتنه. ژبه په غړو کې زیات سرکشي کوونکی، نه تابع کیدونکی، زیات تجاوز او فساد کوونکی غړی دی. سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي ما وویل ای د الله رسوله پر ما باندې له څه شي ډېر ویریږي؟ د ترمذي حدیث دی. محمد رسول الله خپله مبارکه ژبه ونیوله، وی فرمایل له دې څخه. همدارنګه امام غزالی رحمه الله وایي د ژبې په ساتنه او حفاظت کې باید 5 اصول په نظر کې ونیول شي. اول د ژبې سموالی. د ژبې سموالی د نورو غړو سموالی دی او کوږوالی د نورو غړو کوږوالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سهار مهال شي نو د بدن ټول غړي د ژبې تابع شي او ورته وایي له الله څخه وویرېږه، که ته سمه شې نو موږ به هم سم شو او که ته کږه شې نو موږ به هم کاږه شو. د دې معنا دا ده چې د ژبې غږیدل او خبرې کول د انسان په غړو کې د هغې د توفیق او یا ښویېدنې سبب ګرځي، لکه څرنګه چې د دې رایې تایید د مالک بن دینار رحمه الله دا وینا کوي کله دی چې په زړه کې سختی او قساوت، په بدن کې سستیا او په روزي کې محرومتیا ولیده نو په دې پوه شه چې په داسې څه کې دې خبره کړې ده چې فایده درته نه رسوي. دویم خپل وخت دې وساته. بېشکه چې زیاتره هغه څه چې انسان یې بې له ذکر د الله څخه وایي علی الاقل لغوه او بیکاره خبرې وي چې وخت ورباندې ضایع کیږي. سلف صالحین لیکي چې کله د حسان بن ابي سنان رحمه الله په یوې کوټې باندې تیریدلو شو نو وی ویل څومره وخت کیږي چې دا جوړه شوې ده. بیا خپل ځان ته مخاطب شو او وی ویل ای دوکه ورکوونکي یا نفسه، ته د هغه څه په باره کې ولې پوښتنه کوې چې فایده درته نه رسوي، بیا یې ځان په څه وخت روژې نیولو باندې مجازات کړه. دریم د نیکو عملونو ساتنه. که څوک خپله ژبه ونه ساتي
زیاتې خبرې وکړي نو هرومرو به د خلکو په عیب ویلو کې اخته کیږي او په عیبونو کې غیبت کول د داسې تباه کوونکي تندر حیثیت لري چې طاعتونه سوځي او لکه څنګه چې ویل شوي دي څوک چې د خلکو غیبت کوي مثال د هغه چا دی چې منجنیق یې نصب کړی وي او په څلورو طرفونو لویدیځ ختیځ شمال او جنوب کې ورباندې خپلې نیکي ولي حسن بصري ته وویل شو چې ای د سعید پلاره فلانکي ستا غیبت کړی دی نو هغه غیبت کوونکي ته یو لګن خرما ولیږله دا خبرې هم ورولېږو چې تا ما ته خپلې نیکي ډالۍ کړي دي پس دا ما خوښه وګڼله چې د هغې بدله درکړم او کله چې د عبدالله بن مبارک رحمه الله په وړاندې د غیبت یاد وشه نو هغه ویل که چیرې زه د چا غیبت کوونکی وی نو خامخا به مې د خپلې مور غیبت کړی وی ځکه چې هغه زما د نیکیو ښه حقداره ده څلورم له دنیوي آفتونو څخه سلامتیا لکه څرنګه چې سفیان رحمه الله ویلی دي په ژبه دې هغه څه مه وایه چې خپل غاښونه ورباندې ماتوي او یو بل عالم ویلی دي ژبه دې مه پرانیزه چې کار به دې خراب کړي او په یو بیت کې راغلي ژبه دې وساته ویل مه کوه چې په آزمایښت او مصیبت کې به واقع شي احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ان البلاء موکل بالمنطق بېشکه چې مصیبت په ویلو یعنې د خبرو په ځای باندې مقرر دی پنځم د آخرت آفتونه او عذابونه یادول ستا وینا به یا خو حرامه وي او یا به بېفایدې که حرامه وي نو په هغې سره به د آخرت له داسې عذاب سره مخ کیږي چې توان به نه لري او که خبرې دې بېفایدې وي نو عملنامه به دې بېځایه ډکه کړي چې ته به بیا دغسې عملنامه د الله په وړاندې د خلکو او ګواهانو په حضور کې لولې نو باید هغه وخت را په یاد کړي او عملنامې ته دې داسې څه ونه لیږي چې بیا پرې شرمیږي او په لوستلو بیا حیا درځي نو الله رب العزت دې زموږ د غړو په ځانګړې توګه د ژبې ساتنه وکړي تر څو الله رب العزت د دنیا او د آخرت کامیابیانې را په برخه کړي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ